سلامونه. د افغانستان د بیرغ ملي ورځ نن د زمري په 9 کابل او ولایتونو کې په دولتي او ولسي کچه ولمانځل شوه. خلیلزاد د ناروې هیواد چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه د ناروې هیواد هڅې ستایلې دي. پښتون ملتپاله سیاستدان افراسیاب خټک په چمن ښار کې د پښتنو پر سوله ییز پرلت د پاکستان د پوځ برید غندلې او زیاته کړې پښتنو چې د خپل اقتصادي ژوند ښه کولو په موخه پرلت وهلې او پر ضد نظامي عملیات ترسره کول تحریکونکي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غیر رسمي غونډه کې ویلي چې افغان میرمنې باید له خپلو حقونو دفاع وکړي او د دې موخې لپاره باید د سولې په هلو ځلو او مذاکراتو کې د دوی ونډه ډیره شي. د ننګرهار چارواکي وایي د دغه ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې ناڅرګنده کسانو له یوې 10 کلنې ماشومې سر غوڅ کړی او په بې رحمانه ډول یې وژلې ده.